دے علیہم بدوی باندی الشیطان شیطان بدی غلبہ حاصل کړی دا فانساهم نبذدی هیر کړو دا شیطان هیر کړل دوینا ذکر الله یاد الله تعالی اولئک هم دغه کسان حزب الشیطان ډله د شیطان دا الا خبردار ان حزب الشیطان بشک ډله د شیطان هم الخاسرون هم دی توانیان دي ان الذين بشکا کسان یحادون الله چاغی مخالفت کوي جګړه کوي الله سره مخالفت کوي د الله ورسوله او داغه د پیغمبر اولئک هم دغه کسان فی الازلین هم دغه زیات بذلیلو کی بوي خلق دي د اغنا چټورونه ذلیل دي كتب الله لكل الله تعالی مقرر کړی د الله تعالی فیصله کړی د الله لاغلبن چې خامخ غالب شمه انا ورسلی او پیغمبر زما ان الله بشکل تعالی قوی ذرور عزیز او غالب دے لا تجدو تب انم میں قوما یقوم یؤمنون چ ایمان راوڑی بالله بالله باندې والیوم الاخر بورز اخرت باندې یوادونا چ دوستی بکئی من اغا چا سرا حاد الله چ مخالفت کئی د الله ورسوله او داغه د پیغمبر څوک چې مخالفت کئی د الله او رسول نو چربت مؤمن اون ګوري چې غي سره دوستی کئی ولو كانوا اگر کبھی اغوی آباءهم پلاران ددوی او ابناءهم یا زامن ددوی او اخوانهم یا ورون ددوی او عشیرتهم یا خپلوان ددوی اولئک هم دغه کسان كتب لكل دالة تعالی فی قلوبهم ددی بزرونو کی الایمان ایمان وایدهم او مدد کړه د دوی سره بروح منه پروک سره د خپل طرفنا په خپل مهربانی سره ويدخلهم او داخل بکی دوی جنات باغونو کی تجری چې بهیږي به من تحت الانهار اکثر موږ خلک پښتنه کوي چیرې چرته واده وي او هغه کې موسیقي دا یا بلې داسې مجلس ته هغه کې شراب دي یا بلې داسې مجلس ته چې پکې ډمي دي وغیرہ د نافرمانی مجلس ته نو آیا موږ هغه کې بیا هغه سره ملګرتیا وکړو نه کو نو دا سوال ډېر ګران دی چې دا جواب ورکول چې څنګه ورته وایي چې ستا ورور دی واده دی ورته مشارکیږي یا ستا پلار دی واده دی ورته مشارکیږي یا دا نو بس هغه لپاره دا آیت جواب ده بدا آیت دسدکی او دا الله طرف نه جواب ده نو کچا قران د کړي وی ادا سي معاملې به خشي دغه آیات دی ته وای الله وای چې څوک د الله او د الله په نافرمانی کې کار کوي نو هغه سره د شریکی کې نه اگر کپلارانه ولی نه ک زامنه ولی نه ک ورونه ولی نه ک خپلوانه ولی نه ځکه چې الله تعالی د دې بزرونو کې ایمان لیکل دی نو ته د ایمان په حالت کې به هغه مجلس کې څنګه شریکی کې چې الله تعالی د ناراضگی مجلس دی او هغه د الله تعالی د نافرمانی مجلس دی او بیا مونږه هغه د حکمت وای او یا نور د سمزان د پاره بهانه جوړو چې دا بهانه د هغه بهانه ده تجری چروانی بوی من تحت الانهار ويدخلهم او داخل بکی دوی جنات باغونو کې تجری چې بهیږي به من تحت الانهار داخلان دي نهرونه خالدین فیها همیشه به باغې کې رضی الله راضی شوی دی الله تعالی عنهم د دوینا وردو او راضی شول دوی عنه د الله نه اولئک هم دغه کسان حزب الله دا ډله د الله دا الا خبر شي واورا ان حزب الله بشکل د الله هم المفلحون هم دی به کامیابی دا کامیاب دي حشر سورۃ حشر کې د مدینه چې کوم منافقین او د هغه باره کې بیان ده او د دې تقریر تاسو مخ کې شوی هم ده مختصر وند اشارات تاسو دغه کومه چې مدینه کې درې ډلې یو بنو قینقاع او یو بنو نذیر او یو بنو قریظه بنو قینقاع د مدینه د دنه د آبادی و محله و په دې کې تقریبا 700 جنگجو کسانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د درې وړو يهوديانو معاهده کړې وي هغه معاهدو کې یو معاهده دا هم و چې بهر نه څوک حمله کوي نو موږ به د مدینه دفاع په شریک باندې کوو چنانچه چې بهر نه څومره حمله وشوي داغه حمله کې دوی هغه سره ملګرتیا وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده ما تکړه خو بیا چې کله انو بنیو دله چې کومه بنو قینقاع دا د ټولو نه ډېر شیطانانو او دا د مدینه نږدې محله و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې محله سره نو دوی بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ بدر نه راغې او بیا د دې خپل شیطانیانې د هدا پورې ورسېدي چې باقاعده په بازار کې به د مسلمانانو باقاعده یو جنۍ هغه بربند کړل نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوه شو چې دې د وستلو نه بغیر بل طریقه نشته او دې بخامخه وستل غواړي چنانچه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي نه وستل بیا هغه نه بعد بیا مډل وا دا هغه بن نذیر
بنو نذیر هغه ملګرتیا وکړه دی هغه سره کافر سره او موعده خلاف ورزي وکړه نو رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه ته لس ورځو مهلت ورکو چې لس ورځو کې وځي خدا بنو قریظه نه بنو قریظه خو اخري و چې مړکړی شي وټول بنو نذیر خدای دا هغه لس ورځو نه फायदा ونه غستا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا هغه معاشره وکړه معاشره کې هغه تسلیم شو بیا تسلیم شو بیا دا ویلي چې ټیک ته موږ مدینه پریدو موږ ته اجازه راکړي او بیا عبد الله ابن ابي هغه د پاره یو هغه جوړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواستونه او سوالونه چې دا پرېګ دا د زمونږ ملګری دی او خلک دی وغیرہ نبی رسول الله صلی الله علیه و الیه وسلم هغه د پاره وکړو اجازه چې بس ټیک ته تاسو لاړ شئ او د طریقې سره به تاسو وځئ مدینه نه چې تاسو د پاره بد اسلحه نه بغیر او په یو وخت باندې د درې کسانو بوج بواچوي او بیا د مدینه نه بوزي نو دی به لاړ خیبر طرف ته د شام طرف ته التبی آباد شو نو دا هغه د دواړو د طرف ته الله تعالی اشاره کړې ده په سوره حشر کې بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله باقی بیان ای الله د پاره ما هغه شیونه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي وهو هغه العزیز ذو الورد الحکیم خاوند حکمت ولده هو الذی الله غزات اخرج چراو یستل الذین کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا من دیارهم دغید کلونا اول بینو قینقا او بیا ورسته د نور لاول الحشر پړمبني حشر ان لړمبني جمع کیدو کې بنو قینقا ما ظننتم تاسو به دا ګمان نو کړي ان یخرجوا چې کنيو بزیدي وظنوا او دی ګمان کو انهم چې بشک دوی ما نعتهم بچب کی اغا حسونهم چې کلی دي دوی به خپل علاقو د کلونه د سلوې مضبوطي دیوالونه او باغې کې مورچي جوړ کړي وي او دې دا خیال کړو چې دا موږ د لپاره د بچاو ذریعہ به جوړ شي او موږ به دینه چرېم دی اون باسي من الله حسونهم دا کلی دوی من الله د الله نا فآتاهم الله بصرا غاله تعالی ان عذاب د الله تعالی من حيث اغزنا لم يحتسبوا چې دې ګمان هم نو کړی د اغه باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چیلنج ور کړو چې تا بدر کې مقابله کړی دا او غوډر کمزوري خلک او جګړه باندې پویدل نه موږ سره د مقابله شي بیا وتا ته پته ولګي الله به ته خبر شي او تا ته ویا اندازه ولګي باقاعده تیارې کو باقاعده اسلحه جمع کولا او الله تعالی دغه بزرونو کې روب واچو او الله تعالی ذلت سره شکست ورکو مدینه وېستل وقذفا او واچولا فی قلوبهم د دې بزرونو کې الرعب يرى يخربون دی بڑنګول بيوتهم کورن خپل بأيديهم بخپل لاسونو دغه چې وتل په خپل او چې کله وتل نو ده د پوره چې هغه ارشندانونه ور سره وران او ټول کورنه ورانول وايدي المؤمنين او بلاسونو د مؤمنانو دیمو تړنګول فاتبروا بس نصیحت حاصل کړي یا اول الالباب اید عقل ابصار اید سترګو خواندانو ان اید بصیرت لرونکو ولولا او کچری نه وای اندا چې كتب الله لکلی ولا تعالی علیهم بدی باندې الجلاء وتل قروننا لعذبهم نصذاب ورکړي وای دوی ته په دنیا په دنیا کې ولهم ودید پاره په الاخرته په اخرت کې عذاب النار عذاب د اوروي ذالک دا ان دا ولی بدومره شدیده سزا وی بانهم ذکچدوی شاق الله مخالفت کړو د الله او رسول او دغه د پیغمبر ومن یشاق الله او څوک چې مخالفت کوي د الله تعالی فان الله بس بشک الله تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکون کې ده ما قطعتم اغه چې تاسو پرې کولی ملینتن د کجور وننا دی په ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوی چې موږ ایمان د امن نه ده اسلام د سلامتی نه ده او اوس راغله د وشنیش نیولې کټ کوي دا خطر فساد کوي او دی کوی چې اسلام فسادیان نه دي دا فسادیان دي نو الله تعالی فرمایي چې دا ما تاسو اجازه کړو اګه چې دفاع د پاره او د حمله د پاره د دې شیونو ضرورت او د دې په نتیجه کې واغې دینه फायदा غستله به د يهوديانو نه دی وجناغه اجازه مونږ کړو د کجورو د ونونه او ترکتموها یا تاسو پر خدای اغا ان اغاونی قائمتن ولاړی علی اصولها بخبل جرړ باندې یا بخبل تنو مضبوط باندې فباذن الله نو دا حکم د الله وليخزي الفاسقين او دې لپاره چې الله تعالی رسوا کینا فرمانا وما اغا افا الله چراو ګرځول الله تعالی علی رسولی خپل پیغمبر ته منهم د دوینا فما اوجفتم
چې ندی زغلولی تاسو دی مسلمانانو تعالی فرمایي